السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي، جوړ وي، شپې ورځې مو هم ښې وي. او زموږ ټیکنیکل ارمني پښتو چینل ته ښه راغلاست درته وایو. ملګرو، تاسو نن ورځ موږ بیا د نمبر سیسټم په باره کې یوه بله ډېره مهمه ویډیو چمتو کړې ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته په تېره ویډیو کې د نمبر سیسټم په ویډیو کې ښودلي وي چې اوکټل نمبر موږ کنورټ کړی و ډیسیمل نمبر ته. په نننۍ ویډیو کې ملګرو موږ تاسو ته دوباره ډیسیمل نمبر اوکټل نمبر ته کنورټ کوو. تاسو ته دا درښیو په نننۍ ویډیو کې چې اوکټل ډیسیمل نمبر څنګه اوکټل ته کنورټ کولی شو. نو موږ پوره عملیه پرې ترسره کوو، تاسو ته موږ ټکي په ټکي ښیو. نو ویډیو تر پایه وګورئ. که ستاسو کې څوک زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي وای، نو ستاسو نه هیله کېږي زموږ یوټیوب چینل هم حتما درسره سبسکرایب کړئ چې زموږ د بهترینې د پښتو ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. نو راځئ ویډیو شروع کوو. نو زه راځم لومړی ووټ پروګرام ته. نو اوس ملګرو دلته موږ زه لومړی هغه لیکم چې که خامخا څوک زموږ یوټیوب چینل ته نوي راځي، څوک د ویډیو ګوري، بیا دوی ته پته لګي چې د کوم نمبر نه کوم نمبر ته چینجېږي. نو زه دلته لیکم ډیسیمل نمبر کنورټ to octal number. خو سره ځو ملګرو، لکه څرنګه چې موږ تاسو اوکټل نمبر ډیسیمل ته کنورټ کوو، نو بیا مو اوکټل نمبر په خپله قاعده کې ضربوو چې د اوکټل نمبر قاعده موږ په پاکې ضربوو او یو چې کوم عدد بیا ولته ترې راغی او به موږ جمع کوو. نو په نننۍ ویډیو کې چې کوم موږ ډیسیمل نمبر اوکټل ته کنورټ کوو، نو بیا موږ داسې کوو چې د ډیسیمل نمبر د اوکټل نمبر په قاعده باندې موږ تقسیموو. یعنې د ډیسیمل نمبر به د اوکټل نمبر په قاعده باندې تاسو تقسیموئ، ډیوایډ کوئ، بیا وویشئ بیا. لکه څرنګه چې موږ باینري نمبر ډیسیمل نمبر ته کنورټ کړی و په هغه تېره بله ویډیو کې. لکه څرنګه مې چې هغه د باینري په قاعده باندې تقسیم کړی و ډیسیمل نمبر، نو په همدې طریقه موږ هم ډیسیمل نمبر دلته د اوکټل په قاعده باندې تقسیموو. نو راځئ زه دلته یو ډیسیمل نمبر لیکم، مثال 3 مثال دا نمبر زموږ غواړو چې اوکټل ته یې واړوو. دلته اوکټل سره لیکم اوکټل. نو دا موږ اوس تقسیموو د اوکټل په قاعده باندې. وبخښئ ډیسیمل دلته ما اوکټل سره ولیکه. ډیسیمل. نو زه راځم دلته لومړی لیکم 300 تقسیم علامه به پریس کوئ. نو تاسو یې که په هر ډول تقسیموئ شئ، که جدول ورته جوړوئ. دا په ډېرو چپټرو کې په ډېرو ویډیوګانو کې په قسمه تقسیمیږي. خو تاسو خپله خوښه ده، ټوله یو خبره چې تاسو په کوم ډول غواړئ چې تقسیم یې کړئ تقسیموئ شئ، خو ځواب به یې حتما صحیح او دقیق به یې لیکئ. نو زه په همدې ډول تاسو ته تقسیموم. دا یوه ډېره ښه طریقه ده او ډېر یو ښه جدول هم دلته ترې راځي، تاسو ته په منظم ډول دلته ښکاري. دا رقم چې تاسو د تقسیم کوئ په جدول کې، دا بیا ډېر منظم ښکاري. نو تاسو ته زه اوس په همدې طریقه دغه ډیوایډ کوم او کنورټوم یې. نو 300 ما ولیکه ډیسیمل نمبر. دا زه اوس په څو باندې تقسیموم؟ دا زه د اوکټل قاعده څو د اوکته، ته دلته 8 لیکم، په دا باندې تقسیموم. نو دا چې زه په 8 تقسیم کوم، دا به څو شي؟ مساوي به دلته څو ترې راشي؟ نو دا په 8 نه تقسیمیږي پیره، ځکه چې دې نه څو پاتې کېږي. د دونه څه پاتې کېږي؟ موږ چې څلوېښت ترې لرې څه شول؟ 296 موږ کولی شو چې په 8 باندې تقسیم کړو. 296 چې په 8 تقسیم کړو، نو د دې څخه 29 راځي. دلته موږ لیکو 29. نو هلته بقي څو پاتې شول؟ بقي 4. نو د 4 چې دلته ترې راځي، دا د اوکټل نمبر ترې جوړیږي. نو دا ځواب دی. نو راځئ اوس موږ څه شی کړو؟ دلته بیا تاسو د 29 راواخلئ. د 29 په بیا دوباره تقسیم کړئ په 8 باندې، چې قاعده یې 8 ده. دا به د څو سره مساوي شي؟ 29 چې موږ په 8 تقسیم کړو، دا به موږ د 29 نه 15 موږ لرې کړو چې 12 شي. 12 چې په 8 تقسیم کړو څو به شي؟ 4. دلته موږ 4 لیکو. دلته به موږ څه ولیکو؟ 15. نو دا 15 موږ دلته ولیکو. نو بیا به موږ دلته څه راخلو؟
د څلور به دلته راواخلو. 4 تقسیم په 8 مساوي به څه شي؟ مساوي 0 ځکه چې په 8 باندې خو 4 موږ نشي تقسیمولی. په 4 خو په 8 نه تقسیمیږي. اوس به څه شی کړو؟ موږ 4 دلته په خپله راخلو 4. نو دا اوس څه ترې راغی؟ نو دا به تاسو داسې کوئ ملګرو، دا عدد به یې پاسه نه لیکئ، دا به یې ښکته چپ طرف نه لیکئ، یا ډاون طرف نه پاس په پسې لیکئ. نو موږ دلته راخلو لومړی 4 بیا راخلو 5 بیا 4. نو دې څخه څو عدد راغی؟ د دې څخه 454 اوکټل نمبر دې څخه ترې جوړ شه. نو د 300 ډیسیمل نمبر څخه 454 اوکټل نمبر جوړ شه. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې ډیسیمل نمبر اوکټل ته کنورټ کړئ. نو دلته زه یو بل سوال هم لیکم چې ستاسو سر سم په خلاص شي، که دا مو سر نوی خلاص شوی به دا پاس یو سوال. نو دوباره بل سوال هم دلته زه لیکم. مثال دلته زه یو 15 دا لیکم، دا موږ تقسیموو. زه لومړی سره ولیکم ډیسیمل. نو دا موږ راخلو دلته 15 تقسیم په 8 مساوي 15 په 8 تقسیم کړو څو به شي؟ 15 موږ په 8 تقسیم کړو دا به څو ترې راشي؟ 15 په 8 تقسیم کړو موږ چې 3 به ترې لرې کړو چې د هغه شي 12 په 8 تقسیم کړو څه به شي؟ 8. نو دلته موږ 8 لیکو، 8 نه 4 به شي وبخئ. 15 12 موږ چې په 8 تقسیم کړو 4، دلته موږ 4 لیکو. دلته به څو پاتې شي؟ موږ څو ترې لرې کړل؟ 3 مو ترې لرې کړل، دلته موږ 3 لیکو. او بیا راځو په خپله 4 راخلو 4 تقسیم په 8. نو 4 دلته بیا نه تقسیمیږي ملګرو. دلته زه لومړی مساوي ولیکم. نو دلته موږ په خپله څه لیکو؟ 0 لیکو، ځکه 4 نه به تقسیمیږي 0. نو دلته موږ څه راخلو؟ 4 په خپله راخلو دلته. نو د دې څخه څو اوکټل نمبر راووتو؟ نو دلته موږ لیکو 4 مساوي 4 3. نو څو نمبر ترې جوړ شو؟ 43 اوکټل نمبر د دې څخه جوړ شو. د 15 ډیسیمل نمبر څخه 43 اوکټل نمبر جوړ شو. نو خدای دې وکړي ملګرو چې ستاسو سر په خلاص شوی. نو دا خو ما تاسو ته دلته د عدد کام ولیکو، تاسو د عدد ډیرولی هم شئ. مثال چې څو تاسو لیکئ ډیسیمل نمبر، خو خالي به د 8 څخه زیات عدد لیکئ نه، ځکه چې دا د وبخئ د نه څخه، ځکه چې دې قاعده چې 2 8 دو لاستو د ډیسیمل وبخئ د ډیسیمل قاعده لاستو د 0 نه تر 9 پر عددونه دي په دا کې. نو تاسو به د نه څخه زیات عدد لیکئ یا نور چې څو لیکئ، مثال 1 2 3 چې څومره ستر عدد لیکئ تاسو یې لیکلی شئ او کنورټ کولی شئ په همدې طریقه سره. خدای دې وکړي ملګرو چې ستاسو سر په خلاص شوی او دا طریقه مو هم زده کړې وي چې څنګه موږ اوکټل ډیسیمل نمبر اوکټل ته کنورټ کولی شو. نو په راتلونکو ویډیوګانو کې به موږ تاسو ته د نوره نمبر هم ښیو چې هیکساډیسیمل څنګه کنورټ کولی شو، او داسې د نوره نمبر چې کوم پاتې وي دا ټولې موږ تاسو ته ویډیوګانې جوړوو. تاسو زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نو د اوس لپاره د خدای په امان ښه وخت ته غواړم ټولو ملګرو ته.